السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ایمان یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. د ویښتابه خپرونې دویمه برخه درته زه حسان زلمی وړاندې کوم. د خپرونې له پیلولو وړاندې هیله د ایمان یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ. قیامت کله دی؟ دا داسې سوال دی چې جواب انسان له پیړیو راهیسې غواړي پیدا کړي. سره له دې چې انسان په دې ښه پوهېږي چې یوه ورځ مري، خو له خپل فطرت مجبور انسان د مستقبل په اړه خبرېدو ته سخت حریص دی. له قیامت څخه ټولو انبیای کرامو خپل امت ډارولی دی، لکن چونکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم آخري نبی دی او له هغه وروسته بل هیڅ نبی نه راځي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قیامت علامې په تفصیلي ډول په نښه کړي دي. له حضرت حذیفه رضی الله عنه څخه روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یوه ورځ موږ ترمنځ ودرېدی او په دغه قیام کې تر قیامته پیښېدونکې هیڅ واقعه له بیان نه ده پاته کړې. علمای کرامو د قیامت نښې پر دوو برخو تقسیم کړي دي. یو قسم هغه علامات او نښې دي چې لا له وړاندې یې ظهور سوی دی، چې له قیامت ډېرې زیاتې وړاندې دي، او هغو علاماتو ته علامات بعیده ویل کیږي. مثلا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف آوري، غزوات، د شق القمر واقعه او داسې نور. دویم قسم یې هغه علامات دي چې د قیامت له واقعه کېدو لږ وخت وړاندې پیښیږي، او دغه قسم ته یې علامات کبرا ویل کیږي. مثلا د دجال ظهور، د امام مهدی او حضرت عیسی علیه السلام ظهور، د یاجوج ماجوج خروج وغیره. په علامات کبراو کې تر ټولو ستره او بدترینه فتنه د دجال فتنه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اړه فرمایلی دي چې د حضرت آدم علیه السلام څخه نیولې ان تر قیامت پورې د دجال له فتنې بله ستره فتنه نسته. د دې فتنو په اړه نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم داسې ویلي دي: دجال به غنم رنګ وي، پر ټنډه به یې واضح کافر لیکل سوی وي، سترګه به یې چوپه یا مسخه سوې وي، ناروغي به معالجه کوي. د دجال د خره د دواړو غوږونو ترمنځ به 40 ګزه فاصله وي، چې یو قدم به یې د 3 ورځو برابر وي، یعنی رفتار به یې په یوه ثانیه کې 82 کیلومتره، چې په یوه ساعت کې د 2,95,000 کیلومترو سره سمن خوري وي. هغه به چې پر خپل خره باندې سپور سي، دریاب ته به داسې داخلیږي لکه موږ چې پر سپرلي سپاره کوم کوچني لښتې ته داخلیږو. هغه به وایي چې ګوا د ټولو جهانونو رب دی او د لمر په حکم چلیږي. آیا تاسو غواړئ چې ویې دروم؟ دجال لمر درولی سي. یوه ښځه به ورته راسي او ورته به وایي چې ای خدایه، زما زوی او میړه را ژوندي کړه. دجال د خپل دجل او فریب په توسط شیاطینو ته حکم کوي چې د دې ښځې د مړه سوي زوی او خاوند په صورت کې ورته راسي. همداسې به وسي. دا ښځه به شیطان ته ورله غاړې ووځي او زنا به ورسره کوي. د خلکو کورونه به له شیطانانو ډک وي. دجال به د خلکو مړه سوي سیناور هم ژوندي کړي. دجال خپل جوړ سوی جهنم او جنت هم لري، چې هر څه به یې یوازې د نظر فریب وي. دجال به پر موسمونو یعنی وچکالۍ او بارانونو باندې هم قادر وي. لنډه دا چې دجال سره به ټول هغه اختیارات وي چې یوازې الهي ګڼل کېدل، خو په حقیقت کې به یې دجل او فریب ملټي ډایمنشنل وي، یعنی په دې هر څه کې به یې درواغ، فریب، دجل او تبلیغات دومره ډیر وي چې نهایت ځیرک او هوښیار خلک به یې په شک او شبهه کې اچولی وي. هغوی به شکمن وي چې دا دجال دی که دا مسیحه ده. عامتا خلک فکر کوي چې د دجال په اړه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کومې نښې ښودلي، پر بنا یې موږ کولی سو چې د دجال فریبي څیره وپېژنو. لکن که رښتیا هم معامله دومره اسانه وای، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته څه ضرورت و چې بار بار له دجالي فتنې خلک وډاروي. له دغې دروغجنې مسیحي څیرې څخه د ډارولو مقصد همدا دی چې د ده د مکرو څیرې د حقیقت له پېژندلو باوجود د خلکو مخ ته به د ده کارنامې دا ډول وړاندې کیږي چې خلک به پر فکر کولو باندې مجبور سي چې که دا دجال وي نو دومره ښه کارونه یې ولې کول.
او د دغه کار د انجامولو لپاره د دې وخت مطبوعات او میډیا اهم کردار ادا کوي. دجال به ځان د مطبوعاتو په ژبه نجات دهنده معرفي کړي او په دې توګه به د خلکو همدردي په کلي ډول خپله کړي او وایي به چې د هر څه د خپل ځان له طرفه نه کوم بلکې د دې ښېګڼو لپاره خدای رالیږلی یم. دجال به اول د نبوت دعوه وکړي او بیا به د خدایۍ دعوه وکړي. د دجال د ظهور څخه وړاندې وخت کې به دنیا کې سختې جګړې او خونریزۍ روانه وي. بیکاري، ګراني او د معاشرتي ناانصافیو تسلسل به وي. د کورونو امن او سکون به ختم وي. هره خوا به د بدیو بادشاهت وي. عوام به پر بدترینو خلکو باور کوي. خلک به له ټولو قائدینو څخه مایوس او د یوه نجات دهنده په تلاش کې وي. او دا به هغه وخت وي چې دجال به بالاخره د دوی د مسیحي په توګه ظهور کوي چې نو وروسته به قیامت ته وخت نږدې وي او د قیامت نور علامات به یو په بله پسې واقع کیږي. یو بل سوال دا دی چې دجال به له کومه ځایه راوځي. ابو هریره رضی الله عنه له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه روایت کوي چې بېشکه دجال به له مشرق څخه په خلکو کې د اختلاف او فرقهواریت پر وخت راوځي او چیرته چې د الله جل جلاله ورته خوښه سي هلته به په 40 شپو کې رسیږي. د دې ورځو او شپو مقدار یوازې الله جل جلاله ته معلوم دی او وروسته به د حضرت عیسی علیه السلام ظهور کیږي. هغه به دجال وژني او الله جل جلاله به مؤمنانو ته غلبه ورکوي. د دجال ظهور د قیامت له علامو څخه یو له سترو هغو څخه دی. کله چې حضرت امام مهدي رضی الله عنه د عیسائی فتنې ترڅنګ د نړۍ ټولې فتنې ختم کړي نو به دجال ظهور کوي او د دجال د خاتمې لپاره به حضرت عیسی علیه السلام تشریف راوړي. د ایمان یوټیوب چینل درنو لیدونکو، د مسلمانانو په کورونو کې میندې چې بچان به د دین له مهمو مسایلو څخه خبرول، یو له دغو مسایلو څخه به د دجال له فتنې خبرول هم وو. دا په حقیقت کې د مسلمه امت د میندو هغه تربیتو چې بچان به د اسلامي عقایدو څخه لرې کېدو ته نه پرېښودل. لیکن اوس صورتحال بدلیږي. اوس جاهلي تهذیب میندې او پلرونه له خپلو ذمهواریو څخه غافل کړي دي. که تاسو د دجال له فتنې حفاظت غواړئ او غواړئ خپل ځان او اولاد محفوظ وي نو د دې خبرې اشد ضرورت په کورونو کې د دجال په اړه معلومات او د دغې فتنې د ضررونو یادونه وکړئ تر څو مسلمان نسل د خپل تر ټولو سرسخت دشمن په اړه له وړوکوالي آګاهي حاصله کړي، ځکه دا دومره شدیده فتنه ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله له دغې فتنې څخه پناه غوښتل. کله به چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې فتنې یادونه کول نو د اصحابانو رضوان الله علیهم اجمعین پر څیرو به د بیرې اثرات ښکارېدل. صحابه کرام به رندوک نه وو، لیکن له څه به چې ویرېدل هغه د دجال فریب او دوکه وه. دا فتنه به دومره بېلارې کوونکې وي چې په صورتحال به هیڅ څوک نه پوهېږي. ګمراه کوونکي خلک به بیخي ډېر وي. رښتیا به درواغ او درواغ به رښتیا جوړوي او د نړۍ کنجونو ته به یې رسوي. د انسانیت دشمنان به نجات ورکوونکي او همدرد به یې دهشتګرد ثابتوي. ځکه خو نبي کریم صلی الله علیه وسلم امت له دې فتنې بیرولی دی او زیاته کړې ده چې د دې فتنې بار بار ذکر ځکه کوم چې تاسو یې هیره نه کړئ، سر په خلاص کړئ او د دې په اړوند غور او فکر وکړئ او تر نورو یې ورسوئ. د ایمان یوټیوب چینل درنو کتونکو، که نن موږ اوسنیو حالاتو باندې غور وکړو نو هر څه د قیامت د نږدېکت پر طرف اشاره کوي. تقریبا هر علامه اوس د پوره کېدو په درشل کې ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم 14 کاله وړاندې بیان کړې وه. دا موضوع چون کې ډېره ستره او د بحث اړتیا لري او په یوه ویډیو کې بیانول ناممکنه ده. په همدې اساس موږ هڅه کوو چې د دجالي قوتونو او غلامانو او د دجال د دجل د مؤثر ثابتولو لپاره چې هغه له کومې ټکنالوژۍ استفاده کوي ټول به په راتلونکو کې د ویښتابه خپرونې په لړۍ کې تر بحث لاندې نیسو. لیکن ستاسو څخه غوښتنه ده چې د دې ویډیو په نشر او نورو ملګرو ته په رسولو کې خپله ونډه واخلئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مقابله په محمدي امت کې هغه خلک کوي چې د صحابه کرامو په څیر د ځمکې پر مخ پاک او بهترین خلک وي. حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به له هر لمانځه بعد دعا غوښتل چې بېشکه ای ربه زه د قبر له عذابه پناه غواړم او د مسیح دجال له فتنې ستا پناه غواړم. الله جل جلاله د دغه فتنې په توسط د نړۍ ټول منافقان، ټول کافران او ټول رښتوني مسلمانان سره جلا کوي او دا به د انسان د ازمایښت تر ټولو سخته مرحله وي. الله جل جلاله دې زموږ د ایمان حفاظت وکړي او موږ ته د دغې دجالي فتنې څخه د ځان ساتلو توفیق راکړي. د ایمان یوټیوب چینل درنو کتونکو،
هیله ده د ویښتابه خپرونې دا دویمه برخه به مو خوښه سوې وي او د نورو ورته ویډیوګانو لیدلو لپاره ایمان یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او ځان زلمی یم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.